تاسو به حتما اوریدلی وي چې نیپال کې یو پاڅون یا انقلاب رامنځته شوی. هغه انقلاب چې د یو ځوان نسل لخوا یعنی د 28 کلنو ځوانانو لخوا رامنځته شو. په نړۍ کې په ځانګړې توګه غربیان د نیپال دغه حرکت ته د ځوانانو انقلاب نه بلکې ریولټ یعنی بغاوت وایي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې دا ځوانان راپورته شوي دي او دوی ولې دغه پاڅون کړی دی. دوی هغه وخت غوسه شو کله چې د نیپال دولت انټرنیټ فلټر کړ، په ځانګړې توګه ټولنیزې شبکې یې محدودې کړې. د 2015 کال د سپټمبر په 8 په زرهاو خلک یو دم د کټمنډو ښار ته راوځي او پاڅون پیلوي. د دې ځوانانو ټولګه شیبه په شیبه ډیریږي. دغو ځوانانو له ډلې څخه ډیری د ښوونځیو په جامو کې راوتي، یعنی زده کوونکي وو. خو اوس بله پوښتنه دا ده چې دا اعتراضات او مظاهرې چا ترتیب کړي وي؟ دا پاڅون له ماتیګار ماندای څخه پیلیږي او د پارلمان لور ته ځي. مخکې له دې چې دا لاریون سره راپیل شي، همې نیپال اعلان کړی و چې دا لاریون به په بشپړه توګه سوله ییز وي او دی او په دې کې به له هیڅ تاوتریخوالي کار نه اخیستل کیږي. پولیس د تیارسۍ لپاره راوتلی وو او له خپلو پلاستیکي سپرونو سره لارو کوڅو کې ولاړ وو. خو کله چې پارلمان ته نږدې کیږي، پولیس پر وړاندې دریږي او اوبه ورباندې پاشي. کله چې اوبه کار نه ورکوي، له اوښکو بهونکي ګاز څخه ګټه اخلي. خو ګاز هم د دوی مخه نشي نیولی. له هغه وروسته له پلاستیکي نیزو څخه چې ځانونو سره یې د دفاعي حالت لپاره ګرځولې کار اخلي. ځوانان نور هم غوسه کیږي او بالاخره پولیسو او پاڅون کوونکو ترمنځ نښته رامنځته کیږي. لاریون کوونکي 10 برابره تر پولیسو ډیر دي. په پولیسو برید کوي، هغوی اړ کیږي ترڅو شاتګ وکړي. کله چې پولیس شاتګ کوي، لاریون کوونکي د پارلمان په لور وردانګي او هغه هم نه یوازې د لاریون لپاره بلکې د پارلمان د اشغال لپاره. پولیسو پلاستیکي نیزو پر ځای له فشنګونو څخه کار واخیست. په دې نښته کې 19 ځوانان ووژل شول. 100 کسه پولیس هم سخت ټپیانېږي، ځکه چې د خلکو تر پښو لاندې کیږي، وهل او ټکول خوري. په دغه برید کې یو 12 کلن ماشوم هم وژل شوی. یعنی په دغه ټولګه کې له 10 تر 15 کلنو هلکانو هم ګډون درلود. کله چې پولیس له زور او ټوپکو کار اخلي، ځوانان لا غوسه کیږي او نه یوازې دا چې شاتګ نه کوي بلکې لا په غوسه او پرته له ویرې خپل حرکت ته دوام ورکوي. کله چې دا نښت یو د ځوانانو مرګ ژوبله د ښار نورې سیمې خبروي، هغوی هم راوځي او دې لاریون کې ونډه اخلي. دولت لومړی دا هڅه کوي ترڅو خلک خپلو کورونو ته ولېږدوي او دا یې اعلان کړ چې له 3:30 بجو وروسته حکومت نظامي دی او هر څوک چې راوځي نیول کیږي به. خو خلک غوږونه کاڼه اچوي او د دوی ټولګه لا پراخیږي ترڅو چې خبره د نیپال نورو ښارونو ته ځي، هغوی هم په لاریونونو پیل کوي. موږ ویل چې د دې لاریون اصلي لامل د انټرنیټ فلټرول وو، خو یوازې همدا دلیل نه وو بلکې په دولت کې د فساد ډیروالي، بیکاري او له دې ورهاخوا د دولت بې مسؤلیتي هغه لاملونه وو چې خلک یې انقلاب ته اړ کړل. اوس ځو او ګورو چې دوی په انټرنیټ څه کول. دا کیسه له 2 کاله مخکې څخه شروع کیږي. د 2023 کال په نومبر میاشت کې د نیپال دولت یوه اعلامیه صادروي چې هیواد او خلکو د امنیت لپاره باید ډیر تمرکز د انټرنیټ په کنټرولولو وکړو ترڅو وکولای شو د دروغو خبرونو او انټرنیټي بریدونو یا هکرانو مخه ونیسو. له هغه وروسته د نیپال دولت د ټولنیزو شبکو له شرکتونو سره اړیکه نیسي او ورته وایي چې موږ باید د شبکو ته لاسرسی ولرو چې ترڅو ناغوښتونکي ویب سایټونه سانسور کړو. له دغو ویب سایټونو څخه یو هم دوی ته ځواب نه ورکوي، یعنی نه فیسبوک، نه انسټاګرام، نه ټویټر، هیڅ یو هم نه. د نیپال دولت ویني چې اصلا یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. بالاخره دا فکر کوي چې باید خپله یو کار وکړي. د 2015 کال د اګست 28 یعنی له دې اعلامیې 2 کاله وروسته د نیپال دولت اعلان کوي چې که تر 5 ورځو یعنی د سپټمبر تر 3 ټولنیزې شبکې موږ ته د لاسرسي اجازه رانه کړي، موږ هغه په خپله فلټروو. دا ځل هم کوم څوک ځواب نه ورکوي.
دولت مجبوریږي ترڅو دا ویب سایټونه فلټر کړي. فیسبوک، انسټاګرام، واتس اپ، یوټیوب، سنپ چات دا ټول فلټروي. یوازې شی چې پاتې کیږي هغه ټیک ټاک دی. ډیری خلک وایي چې دا یو چینی ویب سایټ دی، خو په سمه توګه نه دی مشخص ځکه دا ټول شیان په سنګاپور کې دي. یعنی داسې به ووایو چې ټیک ټاک هغه اپلیکیشن دی چې د نیپال دولت سره تړلی و، د همدې لپاره فلټر کیږي هم نه. جالبه دا ده چې په دغه فلټر شوي ټیک ټاک کې خلکو د دولت ضد ویډیوګانې خپرې کړې وې. ډیری داسې ویډیوګانې وې چې د نیپال د سیاستمدارانو کورنیو پورې تړلې وې چې په لوړه کچه ودانۍ یې درلودې، خو خلک یې له ډیرې وزګارۍ کړېدل. دغو ویډیوګانو نور هم خلک راوپارول. په نیپال کې بیکاري 22% ده، یعنی له هرو 5 کسانو څخه یې یو کس وزګار یا بیکار دی. په نیپال کې اقتصادي وضع تر دې کچې خرابه وه چې نیپالیانو غوښتل لاړ شي روسیې ته او د اوکراین پر ضد وجنګیږي. ښایي باور مو رانشي 15,000 نیپالیان ځي روسیې ته او په جګړه کې برخه اخلي. داسې ځوانان تللي وو چې اصلاً په جګړه نه پوهېدل، نه یې کومې پوځي زده کړې کړې وې او نه هم د جګړې پر اصولو بلد وو. یوازې یوه اونۍ دوی ته نظامي زده کړې ورکول کېدې، وسله او مهمات باندې تجهیزېدل او نور جګړې ته ورمخکې کېدل. لکه څنګه چې پوهیږئ نیپالیان هم د دې لپاره نه تلل ترڅو روسیه جګړه وګټي، بلکې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره تلل. هر سرتیري ته یې د میاشتې $4,000 ورکول چې په نیپال کې د یو کارګر د یو کال په اندازه پیسې دي. د دې په خاطر ټولو غوښتل چې لاړ شي دغه جګړه کې وجنګیږي. دا خو بده خبره نه وه چې خلکو نیپالي سیاستمدارانو ته بې مسؤلیته خطاب کوو، ځکه د دوی زامنو به په نیویارک، لندن او پاریس کې ژوند کوو. په ګران بیه موټرونو کې به ګرځېدل، رستورانتونو کې خوراکونه کول، قیمت بیه جامې اغوستې او دا هر څه به یې ستوري کول. حتی خپلو اولادونو ته یې نه ویل چې دا کار مه کوئ. ملت نور په غوسه کیږي. د دې په لیدو سره نیپالیان نور هم پاریږي او دا به وایي چې د سیاستمدارانو اولادونه په ډیر عیش و نوش کې ګرځي را ګرځي او زموږ بچان له تابوتونو سره. د خبرې له لاریونونو نه تقریبا 2 ورځې مخکې خپریږي چې دا د نیپالي ځوانانو وینه په جوش راولي. پاتې دی نوي چې 6 میاشتې مخکې یعنی د 2025 کال د مارچ په میاشت کې یو لاریون رامنځته کیږي چې د جمهوریت دولت پر ضد او د پاچاهۍ په ګټه و. باید پوه شو چې تر 2008 کال پورې د نیپال نظام شاهي و، خو په یو انقلاب یا په کور دننه جګړې سره پاچاهي نظام سقوط کوي او جمهوری نظام اعلانیږي. یعنی دا جمهوریت چې نن په داسې وضعیت کې دی یوازې 18 کاله یې وځي. د نیپال وروستی پادشاه ګیان نندار چې کله د واک لګدۍ ولوید په هماغه کټمانډو کې په یو پخوانۍ سیمه کې ژوند کوي او اوس هم ژوندی دی. په دغه 18 کاله کې چې نیپال جمهوری شوی 14 دولتونه راغلي او تللي دي چې هر یو یې ولسمشر او لومړی وزیر درلود او یو تر بله فاسد و. خلاصه په دې 18 کلونو کې د نړۍ تر ټولو فاسد دولتونه په دې هیواد کې و. خلک ورځ تر بلې غوسه کېدل. د انټرنیټ فلټر کول د دې 18 کلن دولت لپاره د مرګ فرښته وه، یا به وویل چې د مرګ زیری و. یوه ستره ستونزه چې د انټرنیټ فلټر کولو سره نیپال کې رامنځته شوه دا وه چې د بهرنیو سیلانیانو راتګ یې کم کړ، ځکه چې دا راتګ د نیپال اقتصاد ته ډیر مهم و، ځکه دغو سیلانیانو نیپال ته ډیره زیاته ګټه راوړه، اقتصاد یې هم ورسره لوړېده. خو د انټرنیټ له فلټر کېدو سره سیلانیانو راتګ کټمانډو ته ډیر زیات کم شو. ټول سیلانیان به کټمانډو ته د سیاحت لپاره راتلل او د ایورسټ له غرونو څخه به یې لیدنه کوله. د دوی راتګ ډیری د تیارو له لارې و. له هغه ځایه به د ایورسټ غرونو لمنو ته تلل، خو له دې فلټر وروسته د هغوی راتګ هم بند شو چې د کار د بیکارۍ کچه نور هم لوړه کړه. دا ځکه چې د نیپال د خلکو ډیری ګټه د همدې سیلانیانو څخه وه، ځکه دوی به هلته راتلل او خرچې به یې کولې. د دې شور ماشور او اقتصاد ته زیان اوښتل دولت ډیر ژر دې ته مجبوروي ترڅو د فلټر مخه ونیسي. بالاخره دا د فلټر قانون لغوه کوي، خو یو بل اور لګېدلی و او په دومره اسانۍ سره یې نشوی کولی چې دا اور مړ کړي. خلکو د ولسمشر او لومړي وزیر په کورونو بریدونه وکړل او د هغوی کورونو ته یې اور ورته کړ. حتی د نورو سیاستمدارانو کورونو ته یې هم اورونه ورته کړل. دولت د سیاستمدارانو د بامونو پر سر د هلیکوپټرو سره ودرېدل او هغوی یې وژغورل، ځکه پوهېدل چې وژل کیږي. بالاخره د لاریون په سهار د سپټمبر په 9 لومړی وزیر شیرما اولی استعفا ورکوي.
اوس مهال د نیپال په قدرت کې یو خلا رامنځته شوې او تر اوسه څرګنده نه ده چې دا خلا به څوک ډکوي. آیا هغه پخوانی شاهي نظام رامنځته کیږي او یا دا چې غواړي کوم بل دولت رامنځته کړي؟ دا هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. که دا ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ، په کمنټ کې خپل نظرونه را سره شریک کړئ او که چیرته زموږ یوټیوب چینل ته نوي یاست نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د زنګولې تڼۍ هم کېکاږئ.